علي دا دوی په شټام باندې لیکلې ده چې دا زمونږ شټامي ځمکه ده او دا موږ دغه کړی د لسو کالو یې مخکې لیکلي او که د پنځو خوا بل پرون یې لیکلی دا به زموږ نه تپوس کېږي په دې دغه باندې چې زموږ کله فیصله وشوه نو دا پیسې به موږ ته هله میلاوېږي دوی ته نو مهرباني دي دا وکړي چې دا پیسې به موږ د چا څخه امانت کړو چې زموږ او د دوی پې کله دا خبره فیصله شوه نو دا به بیا موږ په خپل منځ کې تسلیموو. د یونس قوم د ټولو مشترکه ځمکه ده. اوس په دې موجوده ټیم کې د دې ځال له دغه عالي کړي ده محمد غفور دی او محمد یوسف دی که دې کسانو خپل نومونه اچلي وکړه شي زما ډي سي صاحب ته ویسي ته دا خواست دی چې دا پیسې دي د برنګ جرګې ته حواله کړي چې کله زموږ د ورورۍ خبره ده چې دا وشوه نو موږ له به پیسې بل زموږ دلته درخواستونه هم ورکړي دي باید رادې شي او د دې د مخنیوی وشي جنګ جګړې پکې ونه شي مرجوب پکې ونه شي دا زموږ سوال دی. دا یوسف او علي دا شټامونه له دلته چا څه په ډوک پوک ورکړي دي خو په دې ملک شټامونه صاحبه چلیږي نه او تاسو مهرباني وکړئ چې د دوی دا شټامونه غلط دي دا زموږ د ټول قوم ځمکه ده دوی هم راسه پکې شریک دي او زموږ د ټول نس کاله ځمکه ده دا پیسې دي د هغې پورې باندې شي دا د شټامونو ملک نه دی چې دی وایي چې ما پر ځان پسې شټام کړی صاحبه دا مخکې علاقه غیر و بیا جنسي شوه اوس رات دی اوس په موږ ته پټواریان هم راځي او اوس په موږ ته حکومت بندوبست د کچونو مچونو د ځمکو د انتقالونو په دغه کوي د شټامونو نو دا مهرباني دې وشي چې دا شټامونه چې دوی لیکلي دا محمد غفور او محمد یوسف او ملګري به نور هم ورسره دوه درې خپل د کور علي دا دوی په شټام باندې لیکلې ده چې دا زموږ شټامي ځمکه ده او دا موږ دغه کړی د لسو کالو یې مخکې لیکلي او که د پنځو خوا بل پرون یې لیکلی او موږ پې درخواستونه هم ورکړي خو مهرباني دې دا وکړی چې زموږ افسرانو ته دا دغه دی چې دا پیسې دې بندې کړی شي او د دې وطن چې کومه جرګه وي هغې ته دې حواله شي او هغې پورې دې نه ورکړی کېږي چې څو پورې زموږ د ورورۍ فیصله نه شي. الرحمن الرحیم زه دا خبره کومه تحصیلداره ډیپټي صاحب ته او دغه موږ دلته کاغذونه هم ورکړي خو مهرباني دې دا وکړي چې زموږ په دې شي باندې تر هغه تنازع ده د نس کاله زمونږ برید دالته د توریخیل سره یو ځای دی توریخیل چې زمونږ خپله حصه ده بیا دې خوا پرشی ده نو مهرباني دې دا وکړي زمونږ یو څو کسان ورغلي دي او دلته یې نومونه ورکړي دي خو دغه کسان نه دي دا به زموږ نه تپوس کېږي په دې دغه باندې چې زموږ کله فیصله وشوه نو دا پیسې به موږ ته هله میلاوېږي دوی ته نو مهرباني دي دا وکړي چې دا پیسې به موږ د چا څخه امانت کړو چې زموږ او د دوی پې کله دا خبره فیصله شوه نو دا به بیا موږ په خپل منځ کې تسخیموو. مهرباني دي دا وشي موږ دلته هم درخواستونه ورکړي په هغو دې مغور وشي او دا اوس دلته دا خبره موږ کوو چې په دې دې مغور وشي. د توریخیل څه زموږ برید جنګېدلی او بیا د پول نه لاندې هم زموږ دا برید دی او د پول نه رابر هم زموږ برید د یونس قوم رتاو شوی دی. دا زموږ د یونس قوم د ټولو مشترکه ځمکه ده اوس په دې موجوده ټیم کې د دې ځال له دغه عالي کړي ده محمد غفور دی او محمد یوسف دی او محمد غفور لکه دې کسانو خپل نومونه اچلي او د یونس قوم چې کم د دغه ځای حقدار دی د هغو یو نوم یې د ځان څخه اچولی دی او نه اچي په هغو زموږ دا اعتراض دی چې د دې خاورې کمې پیسې دي نو دا زموږ د حکومت نه دا سوال دی چې زموږ جنګ جګړه تنازع دې پې نه جوړی دا دې د هغې پورې باندې شي چې د څو پورې زموږ فیصله نه وي شوې چې څه فیصله هم وشو کم مقدار هغه ته دې خپلې پیسې دا پکې زموږ د دې علاقې مشران هم دلته شته دی نو که په دې جرګه کې دغه مشرانو ته حواله کېږي هم موږ پې خوشحاله یو که ډیسي ویسي ته حواله شي موږ پې خوشحاله یو چې زموږ فیصله پې وشي او په دې شي مرګ جوبله چې ته رانه شي. دا خبره ده چې زه د خپلو افسرانو نه دا سوال کوم چې موږ ته جرګه مقرر شي او دا خبره په جرګه باندې فیصله شي نو چې جرګې موږ ته څه فیصله وکړه موږ منو موږ وروڼه یو شی د برایي قوم زموږ سره هېڅ کار نشته دی. بسم الله الرحمن الرحیم زه یو عرض لرمه د باجوړ مشرانو ته چې دا کم د مومند ډیم دغه دا مسله ده نو دا موږ ته یونس کور وایي
او دا زمونږ د ټولو ده. یو کس پکې زمونږه لګیا دی منډې ترړې وي او کله یو شی کوي کله بل شی کوي، خو مهرباني دې وکړه شي زما ډي سي صاحب ته ویسي ته دا خواست دی چې دا پیسې دي د برنګ جرګې ته حواله کړي چې کله زمونږ د ورورۍ خبره ده چې دا وشوه نو موږ له به پیسې راکړي، او چې دا پیسې وځي نو خیر دی ښې دي، ځکه چې د حکومت څخه پرتې حکومت هم پې دغی، نو مهرباني دې وکړی شي دا پیسې دي د جرګې سامانت شي. او دې جنسۍ کې نه شتامونه چلیږي او نه زموږ څه شتامونه شته او نه په دې ملک کې روزګار د دې شتامونو تیر شوی. اوس به د حکومت سره راځي هغه به که خیر د هغې مطابق خبرې کوو، او دا اوس چې کومې دي نو دې کې مخکې شتامونه هم نه وو، انتقالونه هم نشته، د هر سړي خپله ځمکه ده او خپل حق دی. باقي دا قومي غرونه چې کوم دي نو دا شریک دي زمونږه، او دا شی موږ له په قومي غره راکړی شوی د دې سیند په غاړه باندې. نو دا مهرباني دې وشي چې دا شی د جرګې ته حواله شي. او سیند په غاړه باندې موږ نه یو خوا توریخیل دی او بل خوا رانه پرشی ده، او پورې غاړه د نارنجي علاقه ده، خو په هغې زمونږ نه جدا ده په قاموالۍ کې. توریخیل څه چې کوم برید دی نو دا د یونس کاله دی، او په دې کې زمونږ او د محمد یوسف او د علي احمد غفور په دې باندې زمونږ تنازع ده. دا مهرباني دي وکړه شي، دا مطالبه زه د دې افسرانو نه کوم چې دا پیسې دي دغه ته حواله کړي جرګې ته، او چې کله زما او د خبره وشوه نو بیا به یې موږ ته جرګه راکړي. شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ مشرانو چې دا کمې خبرې وکړي همدغه خبره زما هم ده. په سیند غاړه کې کومه ده د ډیم ځمکه چې د لارې غاړې توریخیل دی، بارې غاړې پرشخیل دی، په دې منځ میانه کې زمونږ د یونس کاله کوم برید چې دی د ډیم په باره کې کومه دغه چې شوې ده علي دی، محمد غفور دی او محمد یوسف دی. دوی چې کمې پیسې میسې دغه کړي دي د خپل نوم ته یې راړولي دي، په دې کې زمونږ وروري یو کس نه دی خبر کړی که نه. نو باید د دې د مخنیوی وشي. زمونږ ای سی ډي سي ته دا درخواست دی چې باید د دې د مخنیوی وشي او په دې د انکوایري وشي، او زمونږ نه څه په دې خبر کړي او نه څه معلومات شته دی. بله زمونږ دلته درخواستونه هم ورکړي دي، باید رادې شي او د دې د مخنیوی وشي، جنګ جګړې پکې ونه شي، مرګ ژوبله پکې ونه شي. دا زمونږ سوال دی، دا زمونږ اپیل دی. والسلام.